که ته غواړې چې د موبایل او د انلاین انټرنیټ څخه پیسې وګټې او په دې لټون کې لګېدلی نو دا ویډیو ستا دپاره ده. نو مهرباني وکړه دا ویډیو تر اخره پورې وګوره، ځکه چې په دې ویډیو کې به زه د هوپ کلیپینګ چې کوم په دې وخت کې ډېر په ټرینډینګ کې دی د هغې په باره کې مهم معلومات درکوم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، موږ به په نننۍ ویډیو کې د هوپ کلیپینګ په اړه باندې دا معلومات ورکو چې هوپ کلیپینګ دا څه شی دی، هوپ کلیپینګ نه موږ پیسې څنګه وګټو، په هوپ کلیپینګ باندې موږ اکاونټ څنګه جوړ کړو، او د دې سره موږ داسې کمې غلطیانې دي چې د هغې د وجې نه زموږ په انلاین ارنینګ کې ایشوز او مسایل راځي هغه نه کوو. نو زه به په دې ویډیو کې تاسو ته هغه درښیم. که چېرې تاسو غواړئ چې موږ د هوپ کلیپینګ دا ټوټله طریقه په عملي طریقه باندې زده کړو، نو دې سره تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ د موبایل سکرین ته. فرسټ اف آل موږ دا وپېژنو چې هوپ کلیپینګ داسې ته ویلی کېږي. که چېرته تاسو مخکې یو څو ورځې د مسټر بیسټ هغه کم ویب سایټ چې هغه لانچ کړی، که د هغه نه خبر یې نو په هغې کې همدغه شانتې کې کلیپینګ و. د هغه ویډیوګانې دا به تا کلیپونو ته کنورټ کولې او هغه به د خپل سوشل میډیا پلیټفارم نه اپلوډ کولې، په هغې باندې به هغه چې کوم دی تاله ډالرې درکولې. نو دغه شانتې کې دا یو پلیټفارم دی د دې مد مقابل، خو په دې کې دا چل دی چې په دې کمپنۍ راغله، کمپنیانو کې خپل کمپین یې چلولي او دغه شانتې کې چې د مسټر بیس په شانتې کې چې کوم غټ کریټران دي هغې پکې راغلي او هغوی خپل ځان پروموشن دغه شان پوډکاسټ یې پکې دا پوډکاسټ به د هغوی له په کلیپ کې کنورټ کړې او هغه کلیپ چې کوم دی هغه به تر سوشل میډیا پلیټفارم نه اپلوډ کړې. نو په دې کې چې کوم دی نه مونټایزیشن ته ضرورت شته او نه پکې پال ورته ضرورت شته. که چېرته ستا په ویډیو باندې 1000 ویوز راغله او په دې کس ته دا ویلو چې په 1000 ویوز به زه تاله دومره پیسې درکوم، نو هغه پیسې چې کوم دی هغه به ستا د اکاونټ ته راځي. نو دا خو شوه د هوپ کلیپینګ ډیفینیشن چې هوپ کلیپینګ څه ته ویلی کېږي. امید ده چې تاسو به هوپ کلیپینګ پیژندلی وي. اوس راځئ چې دا هوپ کلیپینګ اکاونټ موږ جوړ کړو. د هوپ کلیپینګ د اکاونټ لپاره به سمپل تاسو چې کوم دی راشئ ګوګل ته یا خپل موبایل کې پلی سټور ته یا ګوګل ته لاړ شئ او هلته به سرچ کړئ هوپ. چې کله دا سرچ کړو نو تاسو ته چې کوم دی دا ویب سایټ به راشي. دې ویب سایټ به تاسو دا کلیک کړئ. سیم ټو سیم پروسس چې کوم دی دا تاسو په موبایل کې کولی شئ. د دې اپ چې کوم دی هغه هم لانچ کړلی، تاسو اپ هم یوز کولی شئ. کله تاسو هوپ د ډیشبورډ راشئ نو دلته به فرسټ اف آل تاسو ته دوه اپشن راشي. نو په دې کې چې کوم دی کریټ ا بزنس ایکسپلور ویز ټو ارن، نو تاسو چې کوم دی دا دویم به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کړئ نو دلته به بیا تاسو په جیمیل باندې هم ساین اپ کولی شئ، په ګوګل باندې او په ایپل باندې او ډسکارډ باندې. دلته چې کوم دی سمپل به زه خپل جیمیل ورکړم او کنټینیو باندې به بیا کلیک کوم. تاسو ګوګل باندې هم کلیک کولی شئ. چې کله تاسو ساین اپ شئ نو تاسو سره به دغه شانتې کې انټرفیس راشي. په دې کې زموږ نور سره هېڅ سره کار نشته، خو تاسو به راشئ دا ډسکور په دې باندې به کلیک کوئ او دې ځای نه چې کوم دی موږ به ځان له کمپین دا ډسکور کوو. تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. دلته به تاسو په دې کنټنټ ریوارډ په دې کلیپینګ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته چې تاسو راشئ نو دلته به تاسو ته مختلف کمپنیز او دغه شانتې کې کریټران میلاویږي. دلته تاسو دا کولای شئ چې د 1 منث مخکې د خپل چې کوم پروډکټ دی دا اپلوډ کړی یا زه خو نه پېژنم چې دا څه پروډکټ دی، تقریبا روبوټ دی. دلته چې کوم دی دا اوس د دې څومره ډالر ورکوي نو دا تقریبا چې کوم دی د 2,50,000 ډالر چې کوم دی دا دې دپاره ایستي وو، خو اوس په دې کې د سره پاتې دي 2,30,305 یعنې دا 20,000 لګ بګ چې کوم دی دا ډالر چې کوم دی دا خلکو د دې نه ګټلي دي. اوس دلته چې کوم دی تاسو د خپل کنټنټ مطابق یو نیش څنګه فایند کوئ او یا دا چې تاسو د خپلې خوښې څنګه فایند کوئ، نو د هغې اسانه طریقه چې کوم ده هغه دا ده چې دلته به تاسو راشئ په دې کټګري په دې باندې به کلیک کړئ. اوس تاسو میوزیک سلیکټ کوئ نو تاسو به دې ځای نه میوزیک سلیکټ کړئ. نو تاسو چې کوم دی مختلف کټګریانې به دې کې یوز کولی شئ. موږ اوس هسې د مثال لپاره چې کوم دی را به شو دا ټیکنالوژي په دې باندې به کلیک کړو. اوس دې کې تاسو کتلی شئ چې په دې کې مختلف قسمه کمپینې دي. دلته تاسو کتلی شئ چې دا 82,000 دا خو واپس شو، نو واپس چې کوم دی انټرټینمنټ ته لاړو، واپس به راشئ تاسو ټیکنالوژي ته به راواړوئ. دلته تاسو کتلی شئ چې دا بلاکس کلیپ دا یو کلیپینګ دی او تقریبا دا UGC ریپوسټینګ
کمپین دی. دلته چې کوم دی تاسو به دغه شانتې ویډیوګانې جوړولې، دغه شان ویډیوګانې به جوړوئ دا څنګه چې د تصویر ورکړی دی. د دې نه بعد چې کوم دی هغه به تاسو ته دغه درکوي، ارنینګ به درکوي. خو دا مونږ جوین کوو څنګه؟ د دې لپاره چې کوم دی تاسو په دې باندې سمپل کلیک کوئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو بیا به لږ لاندې سکرول کوئ چې دې ریکوایرمنټس دي. نو ریکوایرمنټس چې کوم دی دلته تاسو ته لاندې درکړي دي. اوس دلته تاسو دا شو کوي چې د ټیک ټاک 1000 ویوز هغې باندې به تاسو ته میلاویږي $1، د انسټاګرام په 1000 ویوز باندې به تاسو ته میلاویږي $1، او د یوټیوب په 1000 ویوز به تاسو ته میلاویږي $0.50. دلته اوس د دې چې کومه کمپین چا چلولی دی نو دې ویوز اخیستي دي 71.4 میلیون. دغه شان نور ډیټیل هم تاسو ته دلته په دې کې ورکړی دی. اوس د دې انسټرکشن څه دي نو هغه انسټرکشن لپاره تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو به دا د هوپ نه چې کوم دی یو بل ډاکس ویب سایټ دی، دلته به تاسو ته راشي. نو دلته چې کوم دی تاسو ته د مکمل ډیټیل او رولز درکړلي چې په دې کې به دا د رول وي. Example upload where we post video using the provided GUI footage with a little bit of editing content must. اوس چې کوم دی دلته تاسو ته د دې کوم ماډل چې کوم دی دا تاسو پروموټ کوئ نو د دې دغه یې درکړلی چې دا څه شی دی. نو ډیفینیشن یو قسمه کړلی نو دا یو AI ټول دی د ډیولپر دپاره او د کریټر دپاره چې په دې باندې هغوی تمنیل جوړوي، 3D ماډل پرې جوړوي، دغه شان سکینر، سکرپټینګ، کوډینګ او دغه شان مختلف قسمه هر څه چې کوم دی په دې باندې جوړوي. سټپ 1 څه شی دی؟ سټپ 1 څه شی دی؟ اکاونټ سیټ اپ. must use an account dedicated to Roblox content. تاسو به یو داسې اکاونټ د دې لپاره یوز کوئ چې هغه روبلاکس چې کوم کنټینټ دی د هغې موافق وي. بل دا خبره کړله چې you can use account you already own. داسې اکاونټ به یوز کوئ چې هغه ستاسو خپل وي. if you do not already own a Roblox account create a new channel. که تاسو چېرته Roblox account د خپل نه وي نو تاسو به یو نوی چینل کریټ کوئ. the account must look clean, realistic and organic. دلته چې کوم دی ډېر شی رولز تاسو ته درکړي دي. دا رولز چې کوم دی دا به تاسو ته فالو کوئ. دلته ډے 1 کې هم تاسو دا رول درکړی دی. after day 3 ډېر شی رول چې کوم دی تاسو ته درکړي. اوس سټپ 2 کې څه دي؟ سټپ 2 کې دی کنټینټ دغه چې کوم دی نوم دا فورک GUI دی. نو د دې لپاره چې کوم دی به تاسو ویډیوګانې جوړوئ. پوه شوئ؟ ویډیوګانې ولې تاسو د دې موافق جوړولی شئ. تاسو به لاړ شئ چاټ GPT کې به سرچ کوئ یا کلاود ته لاړ شئ چې دا نوم چې کوم دی دا به د دې ځای نه کاپي کوئ چې دا کمپین ما جوین کړلی او د دې لپاره به زه ویډیو جوړوم. نو ته داسې چل وکړه چې د دې ویډیو لپاره ماله سکرپټ راکړه او که چېرته تاسو د AI باندې ویډیو نشئ جوړولی نو د هغې لپاره چې کوم دی تاسو زما نور ویډیوګانې کتی شئ چې په هغې کې ما د AI باندې ویډیو جوړولو چل ورښولی دی او د پرومپټ لیکلو نو ټول ډیټیل چې کوم دی هغه په دې کې شته. اوس سټپ 3 سره څه شی دی؟ کنټینټ فارمیټ. یوز د پرووایډډ دغه فورک GUI فوټیج سمپل UGC سټایل. UGC سټایل کې چې کوم دی دا به تاسو جوړوئ د ایډ په سټایل کې. نور چې کوم دی ایډیټینګ ورټیکل ویډیو اونلی. ورټیکل ویډیو به تاسو جوړوئ د ټیک ټاک رش والا. پوه شوئ؟ دا بله به نه جوړوئ. ایډ کیپشن آر ټیکس آن سکرین. او بله کې دا خبره چې ټیکس او ټیکس چې کوم دی کیپشن دا په دې سکرین باندې تاسو الاو کوئ. add a strong hook at the start. او strong hook چې کوم دی دا به تاسو په سټارټ کې لګوئ. نو دغه ډېر شی رول چې کوم دی دې ته دا ورکړي دي. نو دا رول چې کوم دی که چېرته یو کس په دې رول باندې نه پوهېږي نو تاسو د هغې لپاره داسې چل وکړئ چې دا به د دې ځای نه کاپي کړئ، داسې به یې کاپي کړئ او لاړ به شئ چاټ GPT ته پیسټ کړئ یا بل داسې ویب سایټ ته چې هغې کې چې کوم دی تاسو دا ټرانسلیټ کړي. کمال چې کوم دی هغه به تا ته د دې په اسانه لهجه کې چې کوم دی د هغې اردو او پښتو ترجمه وکړي. اوس که چېرته ته غواړې چې زه خو دا ټول نشم کتلی او دا خو ډېر ټایم ویسټ کوي نو بیا هم د هغې لپاره یو جوګاړ لرئ چې تاسو دا ټول چې کوم دی دا د دې ځای نه کاپي کړئ او لاړ شئ او چاټ GPT یا جیمینای کلاود ته پیسټ کړئ او هلته ووایئ چې پوره ډیټیل ورته ووایئ چې لکه دا ما یو کمپین جوین کړی دی او دا د هغې رول دي. دا چې کوم دی دا ډېر اوږد دی او یو دا دی چې دا په انګلیش کې دی او زه پرې نه پوهېږم. ته ما په شارټ فارم کې د دې په دې رولز باندې پوهه کړه نو هغه چې کوم دی دلته به ستا په دې رول باندې پوهه کړي. اوس تا په رول باندې خو ځان پوهه کړو نو د دې نه بعد چې کوم دی ته به راشې
دلته واپس هوپ ته چې رالې دلته چې کوم دی واپس به ته لږ بره سکرول کې او د دې ځای کې چې کوم ده دا به ته جوین کمپین په دې باندې به کلیک کړې. اوس دلته تا دا لیکلي چې جوین پارکري دلته سمپل ته په دې باندې کلیک کړه. په دې کې چې کوم دی 70,000 ممبر اوس دي. نو دې ځای چې کوم دی ته خپل ایمیل واچوې نو ایمیل چې کوم دی دا به ور واچوې. نو دلته زمونږ چې دا کوم کمپین دا جوین شو موږ ته چې کوم دی دلته نوټیفیکیشن هم راغی او میسیجونه هم دلته وشو. تاسو ته چې کوم دی دې ځای کې میسیجز هم کېږي. دا دې میسیج موږ ته شوي دي. میسیج کې څه ویلي هاي حافظ محبوب ویلکم ټو بلاګس کلیپ to get started go to start here channel and watch the intro video. Go to guide channel and read the campaign guide. Go to content reward to start clipping and submitting. If you any find you have question feel دا اوس دا خبره کړله چې دا چې کوم کمپین دی د لپاره یو چینل سٹارټ کا او د دې باره کې چې کوم دی خلک ته ګایډ کا او ویډیوګانې چې کوم دی او جوړ کا کلیپینګ چې کوم دی هغه د کنټینټ ریوارډ نه سٹارټ کا. دا خبره یې کړله. اوس که چېرته تاسو نور هم د دې نه کوېسچن کول غواړئ نو تاسو په دې ځای کې کوېسچن کولی شئ خو کوېسچن مست چې کوم دی دا به تاسو په انګلیش کې کوئ او اردو پښتو باندې دیو نه پوهېږي. اکثر که چېرته پکې اردو والا کس وي په دې 70,000 ممبر کې نو هغه به تا په دې باندې پوه کړي خو اکثر چې کوم دی دا اردو والا ممبر په دې کې نه وي. اوس چې کوم دی موږ پروګرام جوین کو خو اوس به موږ د دې نه ویډیو څنګه جوړو د هغې سمپل طریقه ده. تاسو چې کوم دی سمپل په دې کنټینټ ریوارډ باندې به بیا کلیک کوئ. ښه اوس چې کوم دی دلته به دا لوډینګ کوي. د دې نه بعد چې کوم دی دلته به تاسو ته د دې بلاګس کلیپس چې کوم ریلیټډ کمپین دی هغه به ټول راشي. موږ چې کوم فورج GUI UGC ریپوسټینګ کمپین نو هغه دا دی راغی. موږ به سمپل په دې باندې کلیک کوو. اوس چې کوم دی دلته به تاسو په دې ځای کې ویډیو نه اپلوډ کوئ. تاسو چې کوم دی تاسو به لاړ شئ په خپل چې کوم اکاونټ دی په هغه اکاونټ کې به ویډیو اپلوډ کړئ. چې کوم دی دلته په دې سبمیټ ویډیو باندې به موږ کلیک کوو. نو دلته چې کوم دی د هغه ویډیو کوم ټایټل ته جوړ کړی وي نو هغه ټایټل به په دې ځای کې ورکړي او د هغه ویډیو چې کوم لینک دی هغه به دې ځای کې ورکړي او د هغه ویډیو نه یو سکرین شاټ واخلئ او هغه به په دې ځای کې ورکړي او بیا به په دې I have read the submission په دې باندې به هم کلیک کړي او بیا به په دې سبمیټ اینډ اپروول باندې کلیک کړي. په دې ځای کې چې کوم دی لاندې دغه ویډیوګانې دي دغه ویډیوګانې به تاسو وګورئ او سیم ټو سیم چې کوم دی دغلته تاسو دا ویډیوګانې درښولي چې دغه شان ویډیوګانې به جوړئ. نو دا ویډیوګانې چې کوم دی دا به ښه په تسلۍ سره وګورئ او دغه شان ویډیو به بیا جوړه کړئ. بره سوري دلته چې کوم دی تاسو ته به د دې انالیټکس ښکاري چې دلته څومره ویوز ما اخیستي دي او پی آوټ څومره شوی دی سبمیشن څومره شوي دي او ویورز ټوټل چې کوم انالیټکس دی هغه به دلته تاسو ته ښکاري او دلته چې کوم دی دې ځای کې به تاسو دې سره خپل اکاونټ اډ کوئ. نو دې ځای کې به چې اکاونټ اډ کوئ نو انسټاګرام اوسه اډ کوئ ټیک ټاک یوټیوب ایکس نو هغه به دې ځای نه تاسو اډ کوئ او ویریفیکیشن چې کوم ویریفیکیشن دی OTP به هغې ته لاړه شي او OTP چې کوم دی هغه به تاسو دلته فیل کوئ نو دې کې چې کوم دی ستاسو اکاونټ به اډ شي. اوس چې کوم زموږ لاست سټپ دی نو هغه دی ویډرا چې موږ به د دې نه ویډرا څنګه کوو. نو تاسو چې ویډرا کوئ نو تاسو به راشئ په دې بیلنس په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک نو تاسو نه به دلته ویریفیکیشن غواړي دلته اډ نیو پاس کې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کوم دی ګوګل پاسورډ مینیجر اوس وایي چوز ویر ټو سیو یور پاس کې پر هوپ دا کوم پاس کې نه ده پاس کې مطلب دا دی چې دا اکاونټ ته کوم ځای کې لاګین کړې نو هغه پاسورډ هر څه به تاته یادي نو هغه ته به د جیمیل کې که اډ کول غواړئ او که په وینډو کې نو موږ یې په دې جیمیل کې اډ کړو. ټیک ده چې کوم دی په دې نیکسټ باندې به موږ کلیک کړو. چې کله تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو د خپل موبایل چې کوم موبایل کې د جیمیل ساین اپ وي د هغې پاسورډ به دې ځای کې تاسو ورکړئ. چې کوم دی بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دلته چې کوم دی پاس کړی هغه زموږ سره سیو شوه. بل چې کوم دی تاسو د ویریفای یور آیډنټیټي په دې باندې به کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره چې کوم دی داسې انټرفیس به راشي نو په دې کې چې کوم دی ویریفای ایز ان انډیویجوال په دې باندې به تاسو
کلیک کړئ. انډیویژوال مطلب دا چې دا زما خپل پلیټ فارم دی، څه بزنس وغیره نه. نو په دې ځای کې چې کوم دی تاسو به خپل فرست نیم، لاست نیم، انډیویژوال ډیټ اف برث، او دلته چې کوم دی تاسو پاکستان هم سلیکټ کولی شئ. چې کوم دی تاسو به خپل چې کوم نمبر دی هغه به کلیک کړئ. دلته بیا چې کوم دی دلته تاسو پاکستان به سلیکټ کړئ په کنټریز کې. لږ لاندې به سکرول وکړئ. نو دلته چې کوم دی تاسو ته په پی کې هغه اپشن چې کوم دی هغه راشي. دا پی باندې چې دا کوم ملکونه دي دا لږ کم دي، نو دې وجې نه چې کوم دی دا دغه ډېر زر پکې ځي راځي. دلته چې کوم دی پاکستان، بیا به دلته تاسو خپل ایډرس، سیټي، زیپ کوډ چې کوم دی دا تاسو د دیرین مثال په تور تاسو به لاړ شئ په ګوګل کې به سرچ کړئ زیپ کوډ اف دیر، بس تاسو ته به هغه زیپ کوډ راولی یو 5 نمبر یې، نو هغه دلته تاسو ولیکئ. دلته به تاسو خپل شناختي کارت نمبر ولیکئ، او دلته چې کوم دی تاسو سره کوم ویب سایټ یا یوټیوب یا وغیره سوشل میډیا پلیټ فارم نو د هغې لینک به تاسو دلته پیسټ کړئ. که دغه ای هم نو څه خبره نه. بیا دلته تاسو به کنټینیو باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو به کنټینیو باندې کلیک کوو نو بیا به آیډنټیټي ویریفیکیشن تاسو ته راشي. نو هلته به تاسو چې کوم دی خپل کارډ آیډنټیټي ویریفیکیشن وکړئ. بیا چې کله دغه ویریفای شو نو دې نه بعد چې کوم دی تاسو د دې نه په اسانه سره ویډرا کولی شئ. اوس ما سره یو داسې اکاونټ نشته چې په هغې کې پیسې چې زه تاسو ته د هغې ویډرا کولو طریقه در وښیم، او که چېرته ما په دې باندې کار کو او مخکې مې پې کار کول او ټیم رسوو نو بیا به زه تاسو ته انشاءالله د دې د ویډرا کولو طریقه در وښیم. او که چېرته تاسو کې یو ملګری په دې باندې کار کوي او صحیح کار کول پې غواړي او کله د هغې سره ریوارډ راجمع شو نو هغه بیا ماته کمنټ کولی شي. زه به چې کوم دی هغه له خپل نمبر ورکړم او هغه چې کوم دی د هغه ته به زه د ویډرا کولو پوره طریقه ده. دومره څه ګرانه خیسه پکې نشته، خو ویډرا به راشي او هلته به تاسو ته یو 5-6 اپشنه راځي. نو په هغه اپشنو کې چې کوم دی تاسو بینک اکاونټ دی تقریبا هغه به پکې اډ کړئ. پیسې چې پی کې آر دی تر ډالرو کې دا پیسې اخلي نو هلته پکې پی کې آر سلیکټ کړئ، پاکستاني روپۍ دي، نور پکې هم داسې ګران څه به پکې نه راځي. صحیح ده. نو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا ویډیو چې کوم دی دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ او دا چینل چې کوم دی دا ستاسو سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه به تاسو ته دغه شانته کې د آنلاین ارنینګ نوې طریقې درښیم.